او عقیده د اهل السنه والجماعت د افراط او د تفرید په منځ کې دا الا به ترسیږي چې نه بزیته کې نه به کمیږي. تاسو بداوي چې ولی څوک په محبت کې گمراه کیږي او باقی د محبت کې گمراه کیږي. رسول الله مبارک حضرت علی سے مبارک تو فرمایل چې یو قوم بستا په دشمنی کې هلاک شي لکه یو قوم چې ستا په مینه کې به هلاک شي. دغه شان یو قوم به زما په محبت کې هلاک شي، یو قوم به زما په بی ادبی او ګستاخی کې هلاک شي، بغض کې به هلاک شي. دا په بغض کې کم قوم هلاک شي چې د شان نه انکار وکړي. دا په محبت کې څوک هلاک شو چې په مینه کې ورخوب شمخ کې لاړ صراط مستقیم نه خپي وغځول. دا حضرت علی سے په بغض کې څوک هلاک شو خوارج دي، په مینه کې څوک هلاک شو شیگان دي. شیگان بل څه نه کوي، مینه کوي. خدا مینه کله دسی مینه وکي چې دا نور صحابه او بيدبي دي نه وشي، د اهل بیت سره مینه وکي خو د صدیق سے بيدبي وشي، د عمر سے بيدبي وشي. تاسو هم ډیر احتیاط کوئ. زدي اکبر پوری تلاړم مخکې دا شی نو زمونږ د سنیانو په مجالسو کې. اوس چرته پنجابي بازي مقررین کله کله راولي، نو پنجاب خدا سي ملک دی چې سړی ایران شي ورته کنه. کله کله سنیان د شیګانو په صف کې ولاړ وي. نو اوس دی کال دا مسله روانه و چې مونږ به کله تقریر تلاړو دا ځل شپږو پروګرامو یو باغ زین आवाजو کناره تکبیر بل با आवाजو کناره رسالت، نو بیا په کې आवाज راغی ناره هیدری. نو ما دي خلکو ته ویل چې د یا علی منکر نیم، د علی صاحب د شان منکر نیم، خدا تاسو چې د رسالت پس متصل د علی صاحب نوم یادوي، صدیق صاحب نه یادوي، عمر صاحب نه یادوي، عثمان صاحب نه یادوي، نو تاسو د आवाज نه ماته د شیعیت پوی راځي. شیگان دیو مغه خلق چې حضرت علی صاحب په صدیق اکبر بهتر غني، په عمر فاروق بهتر غني، په عثمان ذوالنورین بهتر غني، چې تاسو د صحابه او د مینې आवाज کوي نو متصل ناره صدیق आवाज کوي، به ناره عمر आवाज کوي، به ناره عثمان आवाज کوي، بیا څلورمه درجه کې او دامه مرتوی چې بیا ناره حیدری مو وای، ناره علی وای، ځکه چې دا ناره حیدری شیگانو مجلس کې ویل کی. نو زمونږ بعضی سنیان احتیاط نه کوي دې مسلو کې. بیا مې هغوی ته یو مثال وی، مې زما په خبرو مخه پکېږي، ما یا الله مدد ویل ښه کار دی که بد کار دی؟ وی ښه کار دی. مې ډېر غلی پیرالی سم ووایې ځه یا الله مدد ښه خبره ده که بده ده؟ وی ښه خبره ده. مې سپاه صحابه یې په پوسټرو کې لیکي تاسو د هغې ډلې سره وران یئ، نو مې کوم ځای کې چې یا الله مدد لیکلی شوي څنګه بق بق ورته ګورئ که ګورې ښه خبره یې کړې ده، خو شعار د سپاه صحابه دی نو سی بد بد ورته ګورئ چې دی ولې لیکلي دي. صحیح ده. معاویه رضی الله تعالی عنہ خو لوی انسان دی، صحابي دی، خو چې کوم ځای کې امیر معاویه ولیکلی شي نو دا سنیان ورته داسې بد بد ګوري. ولې ګوري؟ وی دا سپاه صحابه لیکي. نو مې دغه شان ته د یا علی आवाज منکر نه یم، خو د یا علی आवाजونه په مجلس کې کول دا د شیګانو نه خېدي. لکه څنګه چې یا الله مدد سپاه صحابه شعار ګرځولې، ناره حیدری د شیګانو شعار دی. ولې په مجالسو کې دا وایي؟ خدای دې خیر ورکړي. خبره زما ومنله هغوی رستي پروګرامونو ته چې لاړم بیا به دا اوازونه نه کېدل. ما یې کوئ یو څو اوازه به رالل چې ناره تحقیق حق چار یار، مې دا سمه خبره ده، څلور یاران ټول یاد کوي. ولې بعض یادوئ بعض نه یادوئ؟ دا یو قسم ته سنیانو تاسو ویښ شئ دې ته ګورئ. مونږ کې یو خوا ته وابیان کار کوي، یو خوا کې شیګان کار کوي. مونږ لګیاوي د وابیانو په مقابله کې پرچار کوو، په ځان خبر نه یو، په شیګانو خرڅوي، شیګانو خپل کړي. او زمونږ د ډیرو سنیانو مجالسو کې دا آوازونه شروع شوي دي. معززو، دا افراط او تفرید دا دواړه سړی د اهل سنت نه وباسي. په دې مین کې زی دا د اهل سنت لاره ده. خو تاسو ته په اول کې ما وی دا مسلې نه، دا ډېرې اوږدې مسلې دي او ډېر جزئیات دي د دې خبرو. من جمله د هغې نه د دې اولیاءو د سلسلو متعلق به یو مثال پیش کما. ما د خلکو د اصلاح دپاره دا خبره کړې، د هغې نه خلکو بل څه جوړ کړل. دا څلور سلسلې نقشبندی یا شاباودین نقشبند رحمت الله علیه امام دی، معین الدین چشتی رحمت الله علیه د چشتی سلسله امام دی، شیخ شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه سهروردی طریقې امام دی،
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه د قادری طریقې امام دی